بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمنده اوسئ، روغتیا مو غواړم. ته څنګه خاندې؟ ښه، دا شمس دی. شمس به تاسې وړاندې لیدلی وي. شمس پلار بندي دی. شمس په ښار کې مشنګ پلورلو، بوتلونه جمعولو، بلا بلا بلا. هغې وخت کې کور بل چېرته و. بیا یو مورکۍ پیدا شوه. هغې وغوښتل چې دې سره دایمي کومک وکړي. دایمي کومک شرط یې دا و چې شمس باید مکتب ته لاړ شي. د دې دا خورکۍ باید مکتب ته لاړ شي، دوی درس ووایي، په ښار کې مشنګ خرڅ نه کړي، په ښار کې شاقه کارونه ونه کړي، تر هغې پورې چې د شمس پلار رایله کېږي او بېرته د دوی سرپرستۍ ته راځي. نو هغه مورکۍ به د دې فامیل سره یعنې کومک یې کړی او کوي به یې. خو شرط یې دا دی چې شمس درس ووایي، د دې په ځای چې شاقه کارونه وکړي. مکتب ته ته ځې؟ څوم صنف ته ورسېدې؟ پنځم صنف ته ورسېدم. پنځم صنف ته؟ ته خو د اول لاړ شه، کتابونه دې راوړه. ته څنګه یې خورکۍ؟ ناڅاپي مې شمس ته ځکه ویله چې راوړو دا کتابونه یې وګورو چې دا واقعا مکتب ته ځي که نه ځي. بیا د وخت په پیدا کېدو سره به یې په مکتب کې هم پوښتنه وکړو. ته څنګه یې خورکۍ؟ ته خو مکتب کې نه یې. څوم صنف کې ته؟ دویم کې. ښه، دا کور هم ښایسته دی که مخکینی کور هم ښایسته و؟ دا ښه دی که نه؟ پراخ هم دی، پوخ هم دی، ښار ته هم لنډ دی. نو ښه شو. شمسه ته دې بکسه را خلاصه کړه. یو کتابچه دې ماته راکړه. ستا پکې خط کړی اوسې. همدا یو ورقه دی لیکلی؟ او دا مې اوس رارسېده. بله کتابچه نه لرې زړه؟ نه، دا بس دا د دوه ورقې دی په دې کې. دا به بیخي تشه. دا مې اوس اخیسته. ښه، کتابونه به د ښایسته پوښ کې. ښه، د دې کتابونو به ډېر قدر کوې، دا پوښونه به یې ښایسته کړې. دا ډېر زاړه کړي دي. که ته یې نشې پوښولی بیا ما ته راکړه، زه بیا خپل په لاس پوښ کړم. خو کوشش ته دا وکړه چې ته یې پوښ کړې. ګوره دا کتابچې داسې نه وي. صحیح دی؟ دا کوم کومک چې تا سره کېږي دا دې دپاره کېږي چې ته درس ووایې. بل دفعه چې زه راځم بیا د کتابونه ګورم، باید هغه اوسي، پوښ اوسي، منظم اوسي او تا خط لیکلی اوسي. داسې خو نه کېږي چې ټوله کتابچه تا په دوه ورقې پکې خط لیکلی، نور د تشه پرېښي. صحیح دی؟ کتابونه بل دفعه پوښ که. خو دې بکس کې ما یو بل شی هم ولیدل. نه دا نه و. دا کتابچه ته ونیسه. دا نو زه نه پوهېږم دې په اړه چې نه غواړم چې ووایم، ځکه که ووایم د کرکټ علاقمندان ډېر دی، بیا به راته په قهر وي. خو بکسه چې کوم ده دا د کتابونو دپاره ده. صحیح ده؟ دې بکسه کې توپ او دا نور شی نمک ده. حاجي صاحب هغه امانت ورته وسپاره د هغه دپاره. شمسه چې بل دفعه راځم نو ستا باید هر څه نور کتابونه دې پوه شي او کتابچې دې په خط لیکل شوي اوسي. خوراکي بل دفعه ستا کتابچې م ګورم. صحیح ده؟ او خط لیکل وشماره دانه دانه ورته. په وشماره دا د هغې مورکۍ مرسته ده چې هغې فقط د زده کړو له خاطره دوی ته ورکوي. 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 14000 10200 300 400 500 600 700 اویا 14700. اول دا ویسه دی مورکۍ ته وسپاره بیرش. بل دفعه ستا نوبت دی. پوه شوې؟
بل دا فچر عالم ستا کتابچې ستا دا دونه وخت چې تا کوم درس لیکلی هغه ټولې کتابچې کتابونه د پوش بکسه د منظمه او ورسره باید سم وي صحیح دی صحیح ده ښه منتظره پاتې کېږو شمس ته زه بیا هم د شمس سره یو یادونه درته دا وکړم دا کوم کومک چې له تاسو سره کېږي د دې وجه یوازې ستا درس دی صحیح دی چې ته کار ونه کوې او درس ووایې د کار ونه کوې مشنګ خرڅ نه کوې بوتلونه راټول نه کوې بل فقط خپل درس ته ورسېږي که ته درس ونه وایې وروره که زه د دې ضمانت تاته نشم کولی چې دا مرسته به تا سره بیا دوام پیدا کوي یا بیا به کېږي صحیح ده یو میاشت بل هم زه د خیره چې راځم بیا ستاسو دواړو کتابونه او کتابچې ورسره زه منظم کړم مننه چا چې دي هغې ته دعاګانې کوئ صحیح ده هر روژه ماتې کې ورته دعا کوو دا ستاسو د 2 میاشتو وي ځکه تېره میاشت زه نه وم راغلی که نه نو دا ستاسو د 2 میاشتو وي د تېرې میاشتو د دې میاشتې فقط دعاګانې ورته کوئ خوشحاله اوسئ